الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د اسلامي ښوونه او روزنه ښوونکې هدا زموږ نننۍ موضوع تاسو ته ما ویلي وو چې د ژبې ساتنه. راشئ ګرانو زده کوونکو چې د شلم لوست د ژبې ساتنه په اړه خبرې وکړو. مسلمان د خپلې ژبې ساتنه کوي. څوک؟ مسلمان تل ښې خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې لارښوونه کړې ده: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. ژباړه: که څوک په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، د خیر خبرې دې کوي او یا دې چپ اوسي. که څوک په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، د خیر خبرې دې کوي او یا دې چپ اوسي. مسلمان بې ګټې خبرې نه کوي، یعنی بې فایدې خبرې نه کوي. څرنګه خبرې نه کوي؟ مسلمان بې فایدې خبرې نه کوي. مونږ چاته کنځلې او بدې خبرې نه کوو. مونږ چاته کنځلې یعنی هغه خبرې چې یو څوک دې په تکلیف شي، یو مسلمان هیڅکله بل چاته تکلیف نه رسوي، بل مسلمان ته. څوک په سپک نوم نه یادوو. څوک په سپک نوم نه یادوو. په ناروا خبرو انسان دوزخ ته ځي. په ناروا خبرو انسان دوزخ ته ځي. معاذ رضی الله عنه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل: آیا موږ په خپلو ویناو نیول کیږو؟ چا؟ معاذ رضی الله عنه له پیغمبر څخه وپوښتل: آیا موږ په خپلو ویناو نیول کیږو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل: زیات خلک د خپلو ژبو له کبله دوزخ ته نسکور غورځېدل کیږي. څرنګه؟ نسکور. زیات خلک د خپلې ژبې له امله دوزخ ته نسکور غورځېدل کیږي. موږ باید له سپکو او نارواو خبرو څخه ځان وساتو. کومو خبرو څخه؟ د سپکو خبرو څخه، یعنی چې بل شخص ورباندې خفه کیږي. زموږ له لاس او ژبې څخه باید چاته ضرر ونه رسیږي. زموږ د لاس او ژبې څخه باید چاته ضرر ونه رسیږي. د ژبې ساتنه فرض ده، یعنی څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې یو انسان باید بل انسان ته په ژبه، په خبرو کولو سره، په بدو ردو ویلو سره زړه مات نه کړي، خبرې ورته ونه کړي، بدې خبرې ورته ونه کړي، کنځل هم ورته ونه کړي. که چېرته تاسو سره چا بد رفتار وکړو، تاسو هم د هغې په بدل کې ورسره بد رفتار مه کوئ، چون هغې کې تاسو ته نیکي ملاویږي، خیر حاصلیږي. صبر او استقامت نه کار واخلئ. دا غوره اخلاقو کې راځي، په بهترینه اعمالو کې راځي د ژبې ساتنه. نو د دې لپاره هم الله تعالی لارښوونې کړي دي. دې ته هم موږ حسن الخلق وایو، یعنی ښه اخلاق، نیک رویه، نیک رفتار دی. ښه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو د ښې د ژبې ساتنې په اړه معلومات ولرئ او په عمل وکړئ. مهمه خبره دا ده چې تاسو کوم درسونه وایئ، کوم موضوعات وایئ، باید په هر درس باندې په صحیح توګه عمل وکړئ. نو را به شو ستاسو کورنۍ دندې ته چې په لاندیني ایمیل باید راولېږئ. د لاندې حدیث جملې معنا کړئ: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. لاندې خالی ځایونه ډک کړئ. لاندې خالی ځایونه ډک کړئ. زموږ له لاس او څه څخه باید چاته ضرر ونه رسیږي، یعنی خانه خالی کې څه راځي؟ مسلمان د خپلې ژبې خانه خالی څه کوي؟ ښه ګرانو زده کوونکو، بیا هم زموږ راتلونکی درس چې باید موږ او تاسو ورته آمادګي ونیسو، هغه د مرسته او همکاري. مرسته او همکاري باره کې باید موږ او تاسو آمادګي ونیسو او ورته آماده اوسو چې موږ تاسو چا سره په سم طریقه او په کومه لارو باندې کومک کولی شو. که غواړئ زموږ نوې ویډیو او نوې درسونه لاسته راوړئ، زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا مو ښه وخت. د الله په امان.